د هارون الرشید لور د څوک وي وینځه د څوک وي لور په بامبره ولاړه ده او دنیا راوته د پلارو کو څوک هغه د هارون الرشید لور تپوسو کو وی دا خلق سره راوته جلسه جلوس ته سره وی دا عبد الله ابن مبارک را روان دي دغه استقبال کوي خلک وی هذا هو الملك لا ملك هارون ای بادشاہ دی ته وی هارون الرشید بادشاہ نه دی وی هغه خلق د پولیس او د فوج په زور راځي د خلق په زړه را روان دي هغه د خلکو باندې حکومت کوي خو د پولیس د فوج په زور دی د خلکو په زړونو لګیا دی حکومت حج چې بته کنه اعلان به وکړو چې څومره غریبانان دي مسکینان دي دا به خیراتی بو زمان خیراتی به خلک حج لا بوته پیسې باقي به تغږ نه کو پیسې به دیوال شته چې حج به وکړو بیا به خپل پیسې واپس کړو یو ځل لوان دي حج نوکر وسره دي په دې لار کې یو ماشومه جنې ده هغه راله یو مرغۍ راوچته کړه مرداره مرغۍ راوچته یې کړه عبدالله مبارک ورغی بچی په دا مرغۍ څه کې لوبې پکې وې نه وی په دې څه کې وی دا کور توړم دا پخه و دغه مرداره مرغۍ ده وی پلار مې مړ دی یو مور مې د مونږ یتیمانان یو څو ورځو نه لوږې نارې تېرېږي نن مې مور وی بچې ورشئ ته مردار څو ګوره راوړه دا ماشومان خو به دې پې خوروا ولوکم ماړه به کړم ماشومان درونه وي زه پکې مشره یم فرق درک نه لګي خپل سیکرټري ته وی دلته راشه وی واپس د مروې پورې زموږ د کوره پورې څونه پیسې لګي وی دومره وی چاته غږ مه کوه باقي پیسې راکړه قافلې ورته وی سخت کال زه معذور یم حج ته نه ځم تاسو ځئ او دې د حج نه پاتې شو د حج هغه غونډې پیسې راواغېستې صرف د کور د تلو کرې یې ځان له کړه او ټولې هغه ماشومې له ورکړې زه بچې دا دې مور له ورکړه دا ستا او ستا د بچو د کال به حج نه کوو ډېر هم کړي دي په دغه شپه د عرفات په شپه یو سړی دی یو حاجي خوب ویني د عرفات په ورځ د مزدلفې په شپه خوب ویني چې لوی میدان د حساب کتاب لګېدلی دی او رب العالمین ته فرشتې پیش کوي چې دا دومره خلق حج راغلی دی دا دومره دنیا یو ځای بل دی نه رب ذوالجلال وی د دې ټولو حج څخه کال نه قبلېږي سور نشان مې پراخ کړه دا ختم نه قبلو بس فرشتې غږ نشي کولی چې وایي نه نه قبلېږي نه نه د دوی نومونه روان کړه ټولو دا حج څخه کال نه دی قبول لږ ساعت بس رب العالمین اعلان وکړو وی یاره زه قبلو مې ولا د یو کس د بخه چې هغه سخت کال راغلی نه دی په خپله خو د هغه د مخه د دې ټولو حج مې قبول کړو هغه څوک دی عبدالله ابن مبارک پلارې امین و خیانتګر نو ټګېجن نو امانتګرو الله والا بچې کومه ملغلره ورکړه مال دولت لور بادشاهي هر څه والا خدای پاک زموږ د خدای باندې یقین کمزوری دی مونږ وایو که دا پردی جیب هم ونه و بېګاله به نار مرو که دا سودا سلف کې هم دوکه ونه کړه مونږ بچي به د لوږې مړه شي مونږ به د لوږې مړه شو د تیلو په پمپ کې غلا کوي ګور ټول نه یادوم الحمدلله نیکان هم شته نیکان دکانداران هم شته نیکان نوکر پیش هم شته صالحان هم شته دیندار هم شته ټول نه یادوم بعضې تله هلته هم تله لګېدلې ده کم درته اچې څوک پکې پوره مه اچې دا ټولې دوکې داکې دا روانې دي یو ټیکهدار چې هغه ښه شی نه لګوي په سړک کې په روډ کې دام خیانتګر دی میټیریل خراب لګوي دام خیانتګر دی او که یو دیاړي مار دی دیاړي مار چې هغه خپله دیاړي کوي د روزمره 500 روپۍ ګټي او دیم ډیوټي سم نه کوي دام خیانتګر دی او که یو ګیل کار لګیا دی او دی په 100 روپۍ روز خپل کار کوي او دی پکې ټګي کوي دام دی یو خبره نه ده دا خیانت څه ورکوټې خبره نه ده امانت سره کوټې خبره نه ده دا لوی څیز لري ډېر خلک په ایمان کې خیانت کوي او کافر دی لا ایمان نه وته لا ایمان لمن لا امانت له ایمان کې وقایدو کې خیانت کوي الله یو غني صرف په خوله په عمل کې د خدای سره شریک پیدا کوي باران د خدای نه غواړي بچی د زیارت نه غواړي د ایمان کې ټګي شو رزق د زیارت نه غواړي د ایمان کې ټګي شو روغ صحت د بابا نه غواړي د ایمان کې ټګي شو دا ډېر خطرناک ټګي ده نو ټګي به په مانځه کې ټګي شروع شو رسول الله مبارک فرمایي د منزغل غلا د منزغل څوک دی غټ غټ ټکي راغونډي او په تیروزي او ټونګې لګي او پاسي منځ کې خیانت
په صحیح طریقه مونځ نه کې. زکات چې ورکې او ریاکاري پکې زکات کې د خیانت وکړه. روژه چې نیسې او خلکو ته وې نن مې 3 روژې ونیولې پر ورځ داسې دا زما روژې یو خو هسې څوک درته رخصت وکړي چې ما سره روټۍ وخورو زما روژه نه خیر دا جایز دي په شریعت کې. رسول الله مبارک په خپله یو ځای کې میلمه شوی و. امام بخاري په دا باب لګولی دی که یو سړی میلمه شي یو ځای کې څوک وچې اوس که روټۍ وخورو دوی زما روژه ده دا ریا نه ده. دا به هغه سړی خفه کېږي کوربه چې زما روټۍ ولې نه خوري و دې وایي خیر زما روژه ده. نه نه خلکو ته دا اوري چې زه دومره لوی روژه دار یم. دا په روژه کې ټګي غیبت په روژه کې کوې دروغ په روژه کې وې دا په روژه کې ټګي. نو یو شي کې ټګي نه ده یوازې دا نه چې په ودن کې ته ټګي کې په مونځ کې عباداتو کې هم خلک ټګي کوي خیانت پکې کوي هغه الله سره خیانت دی. نو رب العالمین فرمایي چې خیانت به نه کوو او رسول الله مبارک هم فرمایي خیانت به نه کوئ. کومه ذمهداري چې په کوم سړي پرته ده هغه خپله ذمهداري پوره کوه. دا غټ امانت دی. ما کې هم دا کمی شته په تا کې هم دا کمی شته مولا کې هم شته شاګرد کې هم شته چا کې یو چا کې بل چا کې لږه چا کې ډېره. الله نه به سوال کوو چې خدای پاک مونږه د خیانت نه وساتي خدای زمونږه د امانت زندگی نصیب کړي. بادشاه دی امیر دی یو غلام دی د غلام نوم مبارک دی. مبارک ډېر نیک سړی دی او د دې بادشاه د امیر باغ دی دا مبارک د هغه باغبان دی د هغې نګران دی ناظر. یو ځل د دې بادشاه میلمانه راغلل. نو میلمانه عموما چې دا چا راشي نو داسې بارې بنډې ته باغ ته بوځي پټو ته بوځي راځئ د ما یو باغ دی هلته به روټۍ خورو. او چې په لاره دا بادشاه دا امیر صاحب دا میلمانه بوځي د خپل باغ صفت ورته کوي چې ډېر اعلی باغ دی زما قسم قسم میوې دي پکې انار دي پکې اوبه دي پکې چمن دی پکې په لاره صفتونه کوي. او یاره صاحب زما د باغ چې کوم ناظر دی ډېر ښه سړی دی نیک او ډېر پوه دی باغ هغه کامیاب کړی دی. چې میلمانه یې بوتلل باغ کې کېنول بادشاه هغه مبارک ته وایي ناظر ته مبارکه انار راوړه اعلی انار روشو کوه. هغه چې انار روشو کول او کېښودل چې په منځ یې مات کړل ټول تراوو. بادشاه لږ ملامته شو چې په ټول لار خو ما کمبخته ستا صفت وکړو منځ کې خو ته په اسم نه پوهېږې. بیا ورته مبارک ورشه نور انار خواږه راوړه هغه نور شو کول چې راوړل بیا تراوو. مبارکه خواږه راوړه چې نور یې وکتل راوړل بیا تراوه دي. بس بادشاه خو لاړ عزت برباد شو چې ما خو ستا په ټول لار صفتونه وکړل او ته هماغه تراوه راوړې تراوه خوږ انار نه پېژنې تا څه کرلي په دې باغ کې دا تا خوراک له کرلي که ناردانۍ له دې کرلي. بادشاه غصه شو مبارکه ته انار خوږ او تریو پکې نه پېژنې چې هر وخت تریو راوړې وی نه صاحب نه پېژنم. وی ته څه له دې باغ کې دی رې وی څوکۍ له څوکیدار ما ته دا وایه باغ کې وګوره بوټې وګوره کم پکې خراب دی چمن وګوره اوبه وګوره باقي خوراک خو تا دې له زه نه مقرر کړی چې ته د دې تریو او خوږ څکه. وی تا ته پته نشته په دې باغ کې چې کم خوږ دی کم تریو وی نه تا نه دي څکلی وی دا جبې له به هم نه دي راوړي دې ته امانتګر وی. او نن سبا وای باغ مالک له به وروستو راځي او د خفه کېږم او د باغوان او د زمیندار د خپلوانو د هغه ترور او د نوسۍ او د کړوسۍ کورونو ته هم پیټۍ تلي. ولې نه دا خلک ما نه تمه کوي نو تا نه تمه کوي چې چا مالک د هغه نه تمه نه کوي. جواز خو موږ ځان له ګورو که نه په یو کې اوبه نه اچوي زما د قسم په خدای که ما پکې اوبه اچولي قسم خوري نو ما کور تپوس وکړم تاسو وایئ چې په یو کې اوبه دي هغه قسم خوري چې ما پکې اوبه وي ټیک دي که نه هغه په یو کې اوبه نه اچوي په اوبو کې پې اچوي اوبه مخکې بالټي کې واچوي میخه پې وروستو لشي ولې قسم به خوري چې ما پکې اوبه نه دي اچولي. چې جانه په دې منطق پوهېږې دا کار دې کړی دی که نه شکر ته د دې غمه خلاص یې یو میخه دله اخېستل پکار دی. بشیر جان ما ته وی ته چې نابینا وې ماشوم وې نو تا ما ته وی چې زه ماشوم ډېر روان وم وی زه ما مخامخ ناست دی وی زه راکوټې وم او موږ کله څاروي وو وی زه به میخې ته وختم په سترګو خو نظر نه لګېد او مور به مې رامنډه کړې مې میخې لته مته نه درکولې وی قسم دې کې لته راکړې میخ خو میانځ کې به ګرځېدم د پاسه او پې وختم مې ته د هغه وخت نه پوره شی وې او میخ هم پېژندلی و چې دا معذوره دی راشي لته مته وله مو ورکوه. نو په دې هیلو حوالو حرام نه حلالېږي رونو
په یو کې مې اوبه واچولې اوبو کې پې واچول په دې حرام نه حلالېږي. نو چې هغه ورته تا نه دي سکلی وې نه او دومره حلالي د بادشاه پوزیشن اوچت شو چې دې ته مزدور وایي دې ته ناظر وایي چې میلمانې رخصت کړل ورته وې مبارک ستا ډیوټي مې دې ځای نه بدله کړه خپل محل کې مې ولګول دلته به نوره ډیوټي نه کې راځه ما سره داسې حلالي سړی خو ماله کور پکار دی زما اجره کې پکار ډېره ښه صاحب ستا نوکر یم چې کوم ځای کې راباندې خدمت کې هلته حلالي دی کور کې خدمت کوي په اجره کې خدمت کوي او واقعي حلالي نوکر چې دی که نه ثواب هم ډېر کېږي. رسول الله مبارک فرمایي یو سړی دی مالدار دی خزانې والا دی هغه یو سړي ته وایي دا روپۍ جومات کې ورکړه دا 50 روپۍ چې دا سړی چې دا کم نوکر دی چې دی دا 50 روپۍ د هغه خپل مالک په حکم په هغه طریقه ورکړي چې څنګه ورته مالک ویلی دي چې د مالک څومره ثواب کېږي دومره ثواب به الله دله هم ورکړي مفتو کې ثواب کېږي. او کنه ورکه 100 پیسې به دا 50 جومات کې ورکه دې بیا جومات ته ووینه جیب کې واچي به زما هم ضرورت دی خپل جیب کې وای نه چې جومات ته ورکړم. جومات نه خلق لاګانې کوي مدرسو نه خلق لاګانې کوي. بهر کې زما رونو یو ځل بچیم خوشحاله دي ښځه هم خوشحاله ده دا امیر صاحب باغ کې په خپل محل کې ناست دی او ډېر خفه پریشانه مبارک ورته ورغی امیر صاحب څو ورځې ورته ډېر پریشان دی زه تا وینم ولې خفه څه چل شوی دی وی مبارکه زما یو لور ده هغې پریشانه کړې خیر دي څه پریشاني ده وی تا ته پته ده زما لور ده تا لیدې ده په کور کې ښکلې هم ده هوښیاره هم ده او د هغې رشتې خلک غواړي بادشاهانو بچي غواړي مالداران یې غواړي. زه په دې سوچ کې یم چې دا لور چاله ورکړم د دې لور ټینشن اغشتې ما خدای که هغه له ورکم سبا خپني هغه له ورکم سبا خپني هغه له ورکم هغه یې ونه وایي ما ته یې نه راپرېږدي نن سبا خو دا ظلمونه خلک کوي نو په دې پریشانه مبارک ورته امیر صاحب زه برته یو فارموله وښیم دا پریشاني به دې ختمه شي. وی څه فارموله ده وی امیر صاحب په دې ټولو رشتو کې چې دا څوک ستا لور غواړي نیک سړی وګوره دینداره مال ته مه ګوره هغه دینداره لی ورکړه چې دینداری د خدای نه یریږي ستا لور به ورسره خوشحاله جګړې به ورسره نه کوي تاله به یې راولي کنځل به نه کوي کور کې به دیني مونځ به تلاوت به ذکر و اذکار به او که بېدینه هلک له دې ورکړه نو دوزخ به اخو بېدینه د خدای په حق نه پېژني د سخر حق څه پېژني د ښځې حق څه پېژني مونځ به نه کوي کور کې بېدینه به بچي به بېدینه لویږي دینداره له ورکړه بچي که خدای ورکړه به هم دینداري لور به دې هم خوشحاله ته هم خوشحاله یاره مبارکه خدای دې خوشحاله کړه تا خو مله ټینشن ختم کړه چې امیر صاحب کور ته لاړ ښځې ته وایي ښځې زما پریشاني خو هغه مبارک راله ختمه کړه څنګه سړیه نو بس هغه راته وایي چې دا رشتې چې څومره راځي دي کې دینداره وګوره چې کوم نیک عمل او صالح او دینداري پرهیزګاري بس هغه لی ورکړه د جینۍ ژوند به هم خشتی خوشحاله وي او موږ به هم خوشحاله یو نو ښځې م ورته وایي چې صاحب دا خو ته ښکلې خبره کړې اوس به ځان ته دا ټول هلکان معلومات به وکړو چې څوک یې غواړي چې کوم دینداره وغله به ورکړو د خاوند یې چپ دی امیر صاحب چې لږ ساعت تېر شو یاره وایي ښځې زما پکې یو کس خوښ دی یو ډېر زیات نیک دی هغه له به یې ورکړم وایي څوک یا مبارک دنه نیک بل نشته هم دله یې ورکړم ګوره امانت ته ګوره اوس انار خو نه شو کوي خیانت خو نه کوي ټګي نه کوي غلا نه کوي اوس یې نتیجې ته ګوره ښځې مخ څپېړې وایي دا نوکر خلک وایي نوکر له یې ورکړه وایي نور به قلت پلت نه کوي خبره زما اوس تا یوه ده چې دینداره له ورکوو د مبارک نه دینداره هلک بل نشته زما دومره زبردست امانتګر انسان دی چې زما په باغ کې انار قدرې نه دي ساتلی دله ورکړو جینۍ نه تپوس وکړو دا د شریعت مسله هم ده ښه کله چې لور خور ورکوې نو جینۍ سره د مور لږه سلا وکړي ګورې بعضې وخت کې د جینۍ یو هلک نه خو په زور یې وله دا خلک ورکړي چې په زور یې ورکړي سبا یې د مږو دارو خوړلي او هلک له هم چې جینۍ کوې نو تپوس مشوره ورسره کوه بعضې پلار د زوی سره مشوره نه کوي او د زوی نه مشورې نه بغیر ولا جینۍ وکړه او ته نه مې دا خوښه مې کوه مې کوه مې کوه هغه وایي نه دا زما خورزه ده دا زما رویره ده دا مې د ښځې خورزه ده د ښځې رویره مې ده دا به دله خامخا وروسته ژوند تباه او بربادي د نکاح دا مسله زما رونو
الک بم په خپله خوښه نه کوي مور پلار سره د مشوره کوي او مور پلار هم چې الک لا واده کوي نو د بچي سره مشوره دی وکړي. جنۍ دې په خپله خوښه ځان له الک نه خوښوي دا هم ګناه ده. مور پلار به سره مشوره دی وکړي که یو هلک یې خوښه وي نو مور پلار سره دې مشوره وکړي چې مور پلار ورته ووایي چې او ټیک ته نو بیا صحیح ده ځکه هلک او جنۍ ناپوهې تجربې نشته نو دوی له پکار چې مور پلار سره دواړه مشوره کوي او مور او پلار خو تجربه شته خو ځان نه خو نه کوي بچو له کوي نو بچو سره د خامخا مشوره کوي نو هله دې کوي. جنۍ ته چې وایي مبارک جنۍ مې درې خلک دې نیک دي دا جنۍ هم نیکه وه. هغه امیر صاحب غلور مبارک ته راغی مبارکه تا را مشوره را کړې وه د دینداره نوم تالی درکړو او بادشاه سلامت ستا لور خو د بادشاه د امیر صاحب لور ده خو نیازبینه ده د دې جامې ځکه هم دی پوره کولی شي د دې ډوډۍ ځکه هم دی پوره کولی شي زما خو کور هم خپل نشته دا به څه کوم دې سره وی هر څه به الله بندوبست کړي خو ته ورته غاړه کېږده غاړه ده ډېره ښه ده. حقه جنۍ هغه امانتګر مبارک ته په نکاح شوه چې په نکاح شوه د واده په لومبۍ شپه مبارک چې کور ته تنو لا نړه او ښځې ته اطلاع ورکړه وی ته به مهرباني وکړې زه به دله کومه روټۍ رالیږم حقه به خورې که ستا د پلار مور د کور نه کومه روټۍ تاله راځي هغه نه خورې بس خو جنۍ وه د خاوند تابعداره وه ډوډۍ به یې لېږله هغه به یې خوړه 40 ورځې پس کور ته لاړ 40 دن پس چې 40 ورځې پس کور ته لاړ نو ښځه ورته په ژړا وه ویې مبارکه تا خو زه لیدلې کتلې وم په دا کور کې را سره لوی شوې نو چې د نوم خوښ نو تا ولې زما نکاح ته غاړه ایښوده چې د خوښ نوم زما نکاح ته ولې غاړه کېښوده زه خو د دنیا خلکو غوښتمه ولې د ظلم کوو 40 ورځې ستا په انتظار زه په دا کوټه کې ناست یم او ته بله نه راځې او ورته وی مبارک وی زما ډېره خوښه او ما ډېره ګرانه خو زه په یو وجه تاله رانلم ګوره ښه نیک ایماندار دی ته وی ستا پلار ډېر نیک سړی دی او ښه سړی دی خو بیا هم د علاقې امیر دی امیر کیدای شي خوراک کې به څه حلال حرام خامخی نو ما 40 ورځې په تا حلاله پاکه د مزدورۍ ډوډۍ خوړه که ستا د پلار د کور ستا په وجود کې څه آمیزش وي څه ګیلټ بیلټ چې هغه وځي او وینه دې پاکه شي او زمان پاکه وینه ده زم حلال خورې نو اوس چې ما تا سره یو ځای شو او موږ له خدای بچی راکړي نو د هغه بچي متعلق ما فیصله کړې ده چې په هغه به د رسول الله مبارک د حدیث و علم زده کوم نو چې کوم بچی الله نه غواړم چې ما له خدای داسې بچی راکړي چې د رسول الله مبارک حدیث پې زده کړم چې د پلار او د مور د دواړو وینې پاکې نو دا به ډېر برکت الله مقص یې وکړل هغه مبارک لا او هغه ښځې له د بادشاه هغه لور له الله بچی ورکړه نوم یې وله کېښو عبدالله ابن مبارک خو چې دا ماشوم ورو ورو لویږي نیازبین دی اتفاق ته ګوره هلته امیر صاحب مړ شو د امیر صاحب په مال کې د دې لور لویه حصه راله یعنی نوکر دی خو امانتګر دی نو خدای د بادشاه د بهل مالک خیانت پکې نشته ټګي پکې نشته کانار یې خوړل او خواږت راووته معلومو نو بیا به د بادشاه د محل خواله نو راغلی د بادشاه لور به پې واده شوې نه وه د بادشاه مال کې به برخه نه ورسېدلې تر مرګه پورې به د باغ نوکر و سوټو کې او په خاټو کې به یې لاسونه ګنده دا د هغه امانت برکت دی د هغه خیانت نه ځان ساتل د هغې برکت دی چې خدای راوسته لور د بادشاه ورنکا او محل خدای ورکه او د بادشاه مال کې وله خدای لویه برخه ورکړه ښځه مو ته خدای ښه ورکړه بچی خدای ورکه نو بچی خو چې نیازبین مال ډیري نو دا نیازبین بچی بیا لږ رواني دی لګیا شو او رواني شروع کړل او مال به وړو او په یارانو دوستانو په ګناهونو به خرچ کاو لو پر شو د مور به ورته ژړلې بچې ما او ستا پلار خو ستا دپاره ډېره لویه قرباني کړې ده بچې ته خبره چې د واده شپې ته د خلکو څونه تلواري او ستا پلار د واده شپه څه کې 40 ورځې خپل خواهش قربان کړ او ما باندې سپوره ډوډۍ خوړېدل 40 ورځې سپوره ډوډۍ به مې خوړه د پلار مې امیر او بادشاه و هر څه مې قربان کړل دې دپاره چې موږ له خدای ستا غوندې زوی راکړي او هغه باندې موږ د پیغمبر مبارک حدیث زده کړو
نو بچی دا ته څه کې نصیحت کوه خو نصیحت وي په عاشقان وصل نه لوپر دی لوپر پلار مینت مور مینت چې بچی تاله مونږ ډېرې خوارۍ کړي دعاګانې مو غوښتې دي خو عبدالله لوپر دی اوس خدای چې چاته هدایت کړي نو داسې وي یو شپه یو جینۍ و زناکار هغې سره یې سنېټه کېښوده وی ماله به راځې وی ښه دونه پیسې به در کوم ډېره ښه دې ورته ټوله شپه ورته د سپومۍ په رڼا تېره کړه خو جینۍ رانله ډېر زیات پریشانه دی چې خدای ماسخوتن نه پېشمنې شو د هغه جینۍ په انتظار یم اوسه پورې رانله دې زړه کې یو سوچ راغی وی الله که دا دونه انتظار مې تا له کړی وي چې تا به راسره څه کړو یو ډمې له زناکارې له مې شپه په ولاړه تېره کړه دا مې تا له په ولاړه تېره کړې وي دا ما څه غلطي وکړه څه کوم او د موره نصیحت ورته رامخکې شو د پلار هغه نصیحت ورته رامخکې شو خدای پاکه دا خو لویه شپه ما په ولاړه تېره کړه د سپومۍ رڼا ته له هغه ډمې زناکارې د خاطره خو رانله الله که دې په دې لږ وخت مې تا ته په ولاړه تېر کړی ته به څونه خوشحاله وي بس راغی لکې توبه ویسه چې بس نن نه پس به د نوره ګناه نه کوم پلار مور چې څه وي ابه کوم او چې څنګه راغی اوده شو نو یو ناشنا خوب یې مولیده یو باغ کې ملاستې ما او یو مرغۍ ده په هغه باغ کې اوس خوب ویني د یو څانګې نه کله یو ته ټوپ وي کله بلې ته ټوپ وي دې مرغۍ د قرآن شریف تلاوت شروع مرغۍ څه وایي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله مسلمان لله هغه وخت نه دی راغلی چې د خدای د یاد د وجې نه ده په زړه کې یره پیدا شي مسلمان به لا خدای کله یادوي دی به د خدای نه کله یریږي دی به د خدای ذکر کله کوي وایي چې د مرغۍ به مې دا خبره واورېده د آیت ته وایي به زړه مې اور واغېست چې دا خو ما ته دې اوروله راغې صیبه او پلار ته وایي بابا مال راکه تجارت شروع کړو بچې ته خو موږ د رسول الله مبارک حدیثو له غوښتې بس پیسې راکه تجارت شروع کوم زبا بچې تجارت دی ښه دی خو چې لوپری نه خو خلاص شوې که نه ګندګیری نه خو خلاص شوې ناروا نه خو خلاص شوې پیسې ولا پلار ورکړې زه بچې تجارت وکړه خیر دی مونږ خو بل څه له غوښتې و تجارت وکړه لوپری نه خلاص شوې لاړ په مروه کې په کوفه کې په بصره کې مکې ته مکرمې ته او څه تجارت کوي د علم تجارت یې شروع خو پلار یې پوه نه کړ او یو ډېره عجیبه خبره درته وکړم یو استاز دی په مروه کې د هغه مجلس ته لاړ حدیث ته زده کوي یو حدیث ته زده کوي او هغه استاد نه شاګردان خواره شو نو عبدالله ابن مبارک هغه استاز پسې په ګرمۍ کې را روان دی نور دی د بره نه ګرمي ده او د خدای شان ده چې په دوی دواړو ریاض ده مکمل نور دی خلق په نور تړقېږي او په دې استاد او په دې عبدالله ابن مبارک اوریاض د پاسه سورې دی پې نو عبدالله ابن مبارک وي ما سوچو که چې زما د استاد ډېر برکتي دی ګوره په ده اوریاض د سورې دی او د ده نه برکته زه م ورسره خوا کې روان په مام سورې او د استاد مې هم دا خیال و چې د اوریاض زما دپاره جوړ خدای را لېږلې ده نو چې څه منځې لاړو نو بیا زما د ده لارې جدا کېدې استاد جي په داسې لار ته زه په دې وایي چې هغه خوا شو د دې خو اوریاض ما پسې را روانه استاد په انور پاتې شو استاد را منډې کړې بچې ما خو که د اوریاض ما سره ځي دا سورې په ما دی دا خو تا باندې روان دی اله ما ته هغه عمل وښایه چې ستا عمل دی کړی دی چا به دا عمل ما ته وښایه زه خو د رسول الله مبارک حدیثو کې لګیم ته مې شاګرد دی ما ته هغه عمل وښایه وی استاد جي د ما خو هېڅ عمل نشته وی نه څه به وی دقه یو عمل مې دی چې بېګا مې په سچه الله ته توبه ایستی ده په سچه توبه وباسې هغه ټول لوپري او هغه ټول ګناهونه هغه الله معاف کړل لکه مې دا سوچ وکړه چې پروردګاره یو ډمې ته مې ټوله شپه په ولاړه تېره کړه ربه که دا مې تا ته په ولاړه تېره کړې وي پروردګاره څه ښه د دې وجه لاړ وګرځېد اوس ډېره موده پس راغی کور ته او چې راغی نو اوښان بار دي او د پاسې پې تارپالونه چوړي دي پلار ورته تر غاړه وته او کور ته اوښان دننه کړل پلار خوشحاله و چې بچي مې جوړ ګټه ډېره کړې ده وی بچې څنګه تجارت دې څنګه وی بابا دا ټول ګټه ده دا چې اوښانو څه بار دي که نه دا ټوله ګټه دونه ګټه مې کړې ده او بچې شکر چې تا نه خدای سړی جوړ کړه چې تارپالونه یې لرې کړل د اوښانو نه څه کوزئ د دین کتابونه کوزئ کټونو کور د کتابونو ډک دی بچې دا دې څه د تجارت ته د کتابونو کړی دی کتابونه دې واغېستل نه بابا تجارت مې د محمد مصطفی د حدیثو کړی صلی الله علیه وسلم
لاړم زده مې کړل حدیث مې زده کړل بیبی او بابا چې سره غوښتي وم په هغه ارمان خدای د هغوی پوره کړ وګرځېدم مکه مدینه یمن شام کوفه بصره او د رسول الله مبارکه حدیث مې زده کړل او مړل پلار ډیر خوشحاله دی 13000 اشرفې ولا راوستي وی بچې که د تجارت کې د کمی وي دا پیسې ولا پوره کړه لاړ بیا وګرځېد خدای د هغه نه څوک جوړ کړل عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث یا دا بادشاہی زمون حضرت عمر امیر المؤمنین و حضرت ابوبکر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما بادشاہ او یو دا حدیث و امیر المؤمنین بادشاہ رضان لے و خبر دا حدیث و بادشاہ تی خدای جو امیر المؤمنین لوی حلقه د درس په لوی حلقه او د دنیا خلق به ورته ناستو او د رسول الله مبارک حدیث په خودل او لوی اکابر د عبدالله ابن مبارک شاګردی کې راغلي زموږ امام بخاری امام ترمذی امام نسائی امام ابو داود دا موږ د احادیثو کتابونه څومره وایو دا ټول د عبدالله ابن عمر مبارک په شاګردانو کې دي دا دومره مرتبه خدای پاک ورکړه او ډېر سخي سړی هم دی بیا مال والا خدای ورکړه امین امانتګر دی مال والا خدای ورکا